بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیر بنسټ قدرمند اورېدونکو سلامونه، نیکې هیلې، احترامات درته وایم. قدرمند دوستانو، د غریبو، بېوسو او بې سرپرسته کورنیو په لړۍ کې نن یو بل داسې کورنۍ ته راغلم دوستانو چې بیخي د غربت اخرنی حد پې ورته تمام دی. تاسو د دغه ماشومانو حالت ته یې وګورئ. د کور لیدنه مو په تاسو باندې وکړه. بابا ټینګار کوه چې زما کور وګورئ. دغه یې بهر د حجرې یو وړوکی انګړ دی. بابا ډېر همتي معلومیږي، ځکه چې په دې غربت کې او په دې تیر عمر باندې چې معذوره هم دی، دی په یو لاس باندې همسا او په بل لاس کې په یو کاسه کې سمبوسې اچولې وي او په دې کلي کې ګرځوي او خرڅوي. خو چې دغه ماشومانو ته وګورو، دغه فامیل ته یې وګورو او بیا دغه کاروبار ته یې وګورو، یعنې په کور کې دا پخوا او سمبوسې یا 10-20 کالدارې دا هېڅ نه دي، یا خرڅې شي یا خرڅې نه شي. بابا ته ډېر زیات مشکلات دي قدرمند، او بالاخره مجبوره شو او د ده په اړه راته نورو خلکو زنګونه ووهل. دا دی راغلو او د ده دغه ټول حال د ده د خولې نه په تاسو باندې اورم. زه جمعه خان نومېږم او د ډاکې اوسېدونکی یم او دلته اوسېږم او په دې غربت کې به د خپلې شپې سبا کوم. بس سمبوسې خرڅوم. سمبوسو کې کله 80 روپۍ، کله 100 روپۍ، کله 50 روپۍ. دا د ما ګټه ده. او بعد د بیګا مې وي، د سهار مې نه وي، د سهار مې وي، د بیګا مې نه وي. بس په دا خپله غربت، بس په دا خپله مجبورۍ کې خو بیا هم د الله نه شکرګزاره یم. بس الله تعالی بس دغه او سمبوسو کې بس په دا 50-80 روپۍ باندې، په 100 روپۍ باندې بس د خپله ګزاره مې پکې روانه کړې ده. نور له خپو نه معذوره یم، له خپو نه ایوبه یم. لا د زنګنو خپې مې وچه سوي دي. او زنګنو د اوبه مې ختمې سوي دي. خو بس بیا هم دغه غریبۍ او دې غربت کې بس د خپلې شپې سبا کوم. بس دغه یو سمبوسې یا 20 یا 80 یا 80 بس یا 50. څومره فامیل یې کاکا؟ فامیل ټول دا 3 بچیان دي، 4 مې لورګانې دي، یوه کور والا ده، یو زه یم. 3 نارینه ماشومان دي، 4 لورګانې دي. او 3 تاسو یاستئ 9 نفره. بس دا 9 نفره یم. بس په دغه 9 نفره کاکا دغه سمبوسې چې تاسو 100 یا 20 روپۍ د ورځې جوړوي، په دې باندې ګزاره کېږي؟ بس اعلی یلې ته پراته یو. نه دا 50 یا 100 روپۍ ته ورو ته کړې، که ډاکټر ته یې کوې، که ماشومان خو به مریضان شوي وي که نه، مریض څخه ژمی دی اوس مریضېږي به. بس که مریضه یم یې پوه شولې. بس زه خپله دا یوه میاشت کېږي چې زه خپله زکام یم، خو ما تر اوسه د یوه ګولۍ روپۍ نه دي اخیستې، ولې چې نه لرم. زکام یم، پزه مې بهیږي، سینه مې تخته ده، مرۍ مې ناستې. خو دا یوه میاشت له یوې میاشتې نه زیات اوسه، تقریبا یوه میاشت. ماشومان چې کله بیماران شي بس ماشومانو تر اوسه خو د الله مهرباني ده، تر اوسه داسې تکلیف نه دی پرې راغلی چې راغلم. بس یو بل ته به بس لاس نیسم، یو بل ته به لاس نیسم، یو سوال یا زارۍ به ورته کوم، یو د مریضۍ روپۍ به ورته پیدا کوم. نو ماشوم خو دغسې نسم پرېښودلی. بس کله بس هغه ده، بس دا د غریبۍ شپې دي سبا کوم یې. بس کله نهار، کله پر مور، کله غټ زوی دې نشته؟ نه غټ زوی مې چې وایي نو ما به په دې معذوره خپو ولې سمبوسې خرڅ. یو دانه مشر زوی مې و غټ، هغه خدای رانه وخت وفات شو. څه خبره وه؟ ولې مریض و؟ موټر ووایي. موټر وه؟ او موټر وه. څو کالو وه؟ هغه تقریبا د 12-13 کالو و چې موټر وه. کاروبار کوله چې کله ژوندی و؟ هغه مکتب کې اچولی و، مکتب به وایي. او دغه بچیان مکتب بس دغه غټ زوی مې بس دغه مکتب کې دا بچیان اچولي دي؟ دا مې ما اچولي دي، خو تر اوسه مې لا هغه تر اوسه نوم نه دی راوتی. یا بله ورځ مې لېږلی و، ورته ودرېږه چې نومونه یې هغه شي. اوس وخت کې تا ته مشکل په څه کې دی؟ څه مشکل دی؟ مشکل بس دا د غریبۍ ژوند دی. بس دا د غریبۍ اساس دی. دا د غربت شپې دي سبا کوم یې. نور به موږ چا ته نه مو حکومت ناره اوري، نه مو بل شولې. زه چې غریبه یم، ضعیفه یم، په خپلو معذوره یم، ولاکه مې یا حکومت غږ اوري
ولکه مې یا رایت غږ اوري بس دا د غوربه شپې دي بس د الله یلې ته پروت یم بس دا د الله شپې سبا کوو ستا نوم پکې چا نه لري که دغه دوامدارې مرستې چې وي خو ته خو کې مې تر اوسه چا نوم هم اخیستی هر چا سره فیصله د مالدارو خلکو سره کومک کېږي غریبان پایمال ښه مامانو ته په دې تېرو برو ما دې اوس سمبوسې خرڅوې که نه څه ارمان لرې په زړه باندې نور به بګه څه ارمان ولرو موږ وایي ارمان دغه دی چې موږ یو څوک مو غږ واوري یو څوک مو ناره واوري چې یو څوک غواړي غریب سره کومک وشي زموږ به ارمان په ځای شي او یا مې څوک وایي یا مې خپل چې مشر سړی مې وایي سرپرست مې وایي بیا به مې ارمان پوره شوی و اوس په دې موضوع د خپل باندې پوه شولې تلاش کوم پوه شولې بس یوې خوا ته مې لاس نه رسېږي یوې خوا ته مې لاس نه رسېږي بس دا غریبۍ راخیستی یم سمبوسې څوک درته جوړوي په خپله باندې ته کور کې زنانه یې جوړوي و دا کور والا راته جوړوي بس زه ورسره کومک یم بس دا جوړوم سهار یې وباسم دې کې کوم کوم شیان چې څومره مصرف به ستا په اندازه په دې باندې راځي دې کې آلوګان دي او غوړی دی وړه دي دنیا ده بس دغه هغه خرڅېږي به دلته خلک اخلي بس اخلي یې بس ګزاره ده کوي څو روپۍ یو دانه خرڅوي دانه په 10 روپۍ باندې په 10 روپۍ باندې د ورځې به یو 50 دانې خرڅوي خو بس هغه بس کله 10 کله 10 کله 40 بس نیمې خرڅ شي نیمې کور ته راوړم څوک یې نه اخلي قدرمن دوستانو د بابا د غربت کیسه مو واورې د بابا سره بلا ډېرې کیسې دي او د غربت دغه سترو زولنو راګیر کړی دی او دا غریب د شپې لخوا یا سحر وختي راپاڅي او سمبوسې خرڅي د کلیوالو یې راته حال بیان کړو په ټول کلي کې یو هغه غریب کس دی بېوسه کس دی چې ټولو راته په همده باندې ګوته کېښوده نو موږ دومره وکړل چې کیمرې مې راواخیستې ورپسې راغلو او د بابا هغه ویډیو مې څه ناڅه وکړه او دغه څه ګډې وډې خبرې مې ستاسې مخ ته کېښودې بس دومره درته وایو قدرمن دوستانو چې د زکاتونو میاشت هم ده څو ورځو کې نو په خپل زکات کې په خپل خیرات کې په خپلو صدقو کې دا مشر مه هېروئ او حتما د دې سره مرسته وکړئ ټلیفون لرې ماما بس زه بل په ټلیفون باندې او خپل ټلیفون مې شته دی بیټرۍ پکې نشته دی بیټرۍ پکې نشته قدرمن دوستانو ټلیفون هم ورسره نشته وایي شته دی خو بیټرۍ پکې نشته نو چې د بیټرۍ وس هم د چا نه وي نو بس نور بس درته هیڅ نه وایم تاسو خپله پوهېږئ زموږ د وټساپ شمېرې تاسې سره شته زموږ د اړیکو شمېرې تاسې سره شته دی قدرمندو نو مهرباني وکړئ او بابا سره ډېرې مرستې وکړئ او دغه یې ټلیفون دی چې بیټرۍ هم پکې نشته نو ستاسو مرستو ته په انتظار یو راځئ قدرمندو نو حال یې تاسې واورېده خپلو زکاتونو خیراتونو په خپلو صدقو کې دا مشر مه هېروئ ډېره زیاته مننه